دا هغه تنکي ځوانان دي چې د خپلو کورنیو مشرانو غړو له امله یې د ژوند څخه ناهیلي شوي وو. دوی د نشهیي توکو پر استعمال روږدي شوي ول او وایي چې دغه اعمال یې له خپلو مشرانو نه زده کړي دي. دا مهال د اسلامي امارت په چوپړ او برکت سره د بلخ ولایت مرکز مزار شریف په 40 بستریز روغتون کې د دوی درملنه روانه ده چې شاوخوا 40 تنه تنکي ځوانان دلته د درملنې لاندې دي. دغه راز زیات تنکي ځوانان د روغتون د مسؤلینو د درملنې او د دوی سره له سلوک خپل خوښي څرګندوي او وایي چې بیرته به د ژوندانه هغه پړاو ته راووځي چې د دوی هیلې ورپورې تړلې وي. تداوی مالا ښه وشوله، ډوډۍ وې، ډوډۍ ښه وه، دوام ښه ده، هر څه ویس ښه صحیح دی. خیر دی ویسي، ډاکتران دې خیر ویسي. خرچ خوراک ما خوب است، تداویشان هم خوب است. اینجا که ما 45 روز اینجا آمدن ما میشه بسیار خوب است تداویشان. ځینې روږدي تنکي ځوانان چې د جوړېدو او له روغتون نه د وتو په حالت کې دي خپل راتلونکي ته نوې هیلې موندلې دي او له روغتیایي حالت نه یې خوښ دي، خو هیله لري چې د مسؤلینو لخوا دوی ته د ورځني مصروفیت لپاره د یو مناسب کاروبار زمینه هم برابره کړي ترڅو وکولای شي د خپلو درسونو ترڅنګ د خپل لاس ګټه هم تجربه کړي. دلته تبابي اوس کور ته ځم، خوشحال یم، مکتب ته ځم، دولت ما کار جوړ کړي او خیاطي ګلدوزي یا شاګرد اشپزخانه کې یو شاګرد اوسم، سوار کلان کېږم، یو پودري نسم، یو کار بار مې جوړ نسي، یوه کار کې دلته بوځم دولت. د یاد روغتون ټولنیز کارمندان او مسؤلین وایي چې په تیر کال کې 150 روږدي کسان بستر کړي دي چې پکې خواوشا 120 کسانو شفا موندلې او اوس مهال د تیر په پرتله د ناروغانو کچه د ماحول په جوړېدو سره کمه شوې ده. دوی زیاتوي چې صحي امکانات ورته په پوره توګه رسیږي خو په روغتون کې د ناروغانو لپاره د یو تفریحي فضا غوښتنه کوي. دلته خدمات ټوله تر 13 کلن کښته ناروغانو ته خدمات کیږي. زموږ بستر 40 بستر روغتون دی چې هر مریض چې بستریږي تقریبا 3 میاشتې ته موده د تداوی ده چې باید دلته وخت تیر کړي. په تیر یوه کال کې موږ تقریبا 150 کسان دلته دغه کړي بستر کړي دي چې د دې جام څخه 120 نفره شفایاب دي خپلو کورو ته مو تسلیم کړي او فعلا هم حدود 18 کسان بستر لریم. کمبوداتی که ما داریم مثل میدان والیبال نداریم، وسایل تفریحی که بان امروز مریضای ما اوناشان ساعات تفریح خود سپری کنن از اون در دسترس ما نیست که ما تقاضا میکنیم کمبودات ما پوره شوند. دیگه متباقی ادویه و گپور که در بخش صحی در خدمت است، در دسترس قرار داره. ورته مهال د بلخ د عامې روغتیا ریاست بیان وایي چې دوی په 4 روغتونونو کې تیر کال د میرمنو، ماشومانو او پاخه عمر کسانو په شمول د 3800 په مخدره توکو روږدو کسانو درملنه کړې ده او سږ کال تر دې مهاله یې خواوشا 1500 کسان درمان کړي دي. د دوی په وینا د روږدو کسانو درملنه له 45 ورځو څخه تر 90 ورځو دوام کوي ترڅو یاد ناروغان په پوره روغتیایي ډاډ خپل کورنیو ته وسپارل شي. د بلخ ولایت عامې روغتیا ریاست په 4 روغتونونو کې د معتادینو لپاره د 3800 ناروغانو درملنه کړې ده چې له دغه ډلې څخه زنانه او ماشومان همداراز په هومره هیوادوال شامل دي. نو سږ کال کې موږ د 1500 تنو هیوادوالو 1403 کال کې د هغوی درملنه کړې ده. نو دغه درملنه موږ په 90 ورځو همداراز 15 ورځو پورې دوام کوي چې موږ سره دلته دوی ساتل کېږي. د 15 ورځو وروسته بیا دوی په روغه سټه خپلو کورونو ته ستنېږي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست نه یوازې د نشهیي توکو له ناروغانو سره بلکې د روغتیایي چوپړتیا په بیلابیلو برخو کې د هیوادوالو سره مرسته او همکاري کړې دي او لا هم په دې هڅه کې دي چې په دې برخه کې نور پیاوړي ګامونه هم پورته کړي. ضابط خان انځور، افغان نیوز، بلخ مزار شریف.